د قرآن کریم د ترجمې 98 درس د آل عمران د سورت 99 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمای قل ووایا یا اهل الكتاب اے د کتاب خاوندانو، یعنی اے یهود او نصرانیانو، لما تصدون تاسو ولی منی کوي عن سبیل الله د الله تعالی د لارنا، من آمن آغا څوک چې ایمان راوړی دی، تبغونها تاسو غواړئ چې دی الهی لار کې ولټوي، عوجن کوږوالی، یعنی تاسو غواړئ چې په دې لار کې کوږوالی او عیبونه ولټوي تر څو چې هغوی ته د اسلام د دین په باره کې شکونه پیدا کوي چې د اسلام نه واوړي. وانتم شهداء الدا چې تاسو شاهدان یاستئ د اسلام په حقانیت باندې، ځکه چې په تورات او انجیل کې د محمد صلی الله علیه وسلم د راتلو زیر او صفتونه موجود دي، او اے کتابیانو تاسو ته معلوم دي. وما الله او الله تعالی نه دی بغافلن بے خبره عما د هغه څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ. او فرمای یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو، ان تطیعوا کچیرته تاسو تابعداري وکئ، کچیرته تاسو خبره ومنئ، فریقا د یوې ډلې، من الذین د هغو خلکو، اوتو چې هغوی ته ورکول شوی دی، الکتاب کتاب، یعنی که تاسو د یهودیانو یا نصرانیانو خبره ومنئ، یردوکم هغوی به تاسو بیرته وګرځئ، بعد وروسته ایمانکم ستاسو د ایمان راوړلو نه، کافرین کافران. وکیف او څنګه تکفرون تاسو کافران کیږئ، تاسو څنګه بیرته د اسلام نه ګرځئ، وانتم په داسې حال کې چې تاسو تتلا لوستل کیږي، علیکم په تاسو باندې، آیات الله د الله تعالی آیاتونه، وفیکم او دی په تاسو کې، رسوله د هغه جل جلاله رسول، ومن او هر څوک، یعتصم چې هغه منګولې ولګوي، بالله د الله په دین باندې، فقد نو بېشکه هدیه، چې هغه ته هدایت وشو،
الى صراط مستقیم سم لارې ته. او فرمای یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اتقوا الله د الله تعالی نه وویریږئ حق څنګه چې د الله تعالی حق حق دی تقاته د هغه جل جلاله څخه د ویریدلو ولا تموتن او تاسو ممړه کیږئ الا مگر و په داسې حال کې انتم چې تاسو مسلمون مسلمانان یاستئ. او فرمای واعتصموا او تاسو منګولې ولګوئ بحبل الله د الله تعالی پر رسۍ باندې یعنی په قرآن کریم باندې جمیعا ټول ولا تفرقوا او تاسو ډلې ډلې مه کیږئ او سره مه بیلیږئ واذکروا او یاد کړئ تاسو نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم پتاسو باندې اذ کله چې کنتم تاسو وی اعداء دخمنان فألف نو اغه جل جلاله مینا واچوله بین قلوبکم په منځ د زړونو د ستاسو کې فاصبحتم نو شوی تاسو بنعمته د هغه جل جلاله په نعمت او مهربانۍ سره اخوانا اسلامی ورونه وکنتم او تاسو وی علی شفا په غاړه باندې حفرتن د کندې من النار د اور د دوزخ فانقذکم نو هغه جل جلاله خلاص کړئ تاسو بچ کړئ تاسو منها د هغه اور نه کذالک امدارنګه یبین الله الله تعالی بیانوي لکم تاسو ته آیاته آیاتونه خپل احکام خپل لعلکم د دې دپاره چې تاسو تهتدون هدایت مونده کوي ولتکن او خامخا دی وي منکم ستاسو څخه امتون یوه ډله یدعون چې هغوی دعوت ورکوي خلکو ته الی الخیر خیر ته نیکی ته یعنی اسلام ته ویأمرون او هغوی امر کوي خلکو ته بالمعروف په نیکیو باندې وینهون او منع کوي یعنی خلق منی کوي عن المنکر د بدیونه
وأولئك او دغه خلق هم دوی المفلحون کامیاب دي. ولا تکونو او تاسو مکیږئ کالذین د آغو خلقو پشان تفرقو چې اغوی ډله ډله شول واختلفو او اختلاف وکو من بعد ما ورست د آغینا جاءهم چې راغلل دوی ته البینات واضح دلایل یعنی سره د پوی د نفسي خواهشاتو د پوره کولو د پاره یهودیانو یو اویا او نسواراو دو اویا ډلې جوړې کړې وي. و اولئک او دغه خلق چې ډلې جوړې کړې وي لهم دوی ته عذاب عظیم لوی عذاب دی. یوم تبیض د قیامت په ورځ بسپین شي وجوه ځینې مخونه وتسود او تور بشي وجوه څه مخونه فاما الذین نو کم خلق چې آغا خلق دی اسودت چې تور شي یعنی تور شوي توری شي وجوههم مخونه د اغوی نو ورته به وویل شي چې اکفرتم آیا تاسو کافر شوي وی بعد ورسته ایمانکم د ایمان راوړلو ستاسو فذوقوا نو وسکئ العذاب عذاب بما په سبب د دې کنتم تکفرون چې تاسو کفر کولو. و اما الذین او کم چې آغا خلق دی ابیضت چې سپین شي وجوههم مخونه د اغوی ففي رحمت الله نو پر رحمت الله تعالی کی بوي هم فيها دوی به په هغې کې یعنی په هغې رحمت کې په هغې جنت کې خالدون همیشه وي یعنی د الله تعالی په جنت کې به همیشه وي. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.